درود شریف وایست. اللهم صل على نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. راسی قدرمنو د یو بل سره داسې یو چلند و ګزاره وکړو لکه خپل استاذ امام غزالي صاحب چې د خپل شاګرد سره وکړله، چې څه یې په زړه کې و د شاګرد په طلب یې هغه ورته پیش کړل. شاګرد هم ځان محتاج وبولي چې بې له استاذ او د استاذ بې له مشورې تګ ګران دی. استاذ ته یې غوښتنه وکړل چې یو څه نصیحت هم راته وکړه، وصیت هم راته وکړه. ماپښین مې په دا لپټاپ کې دا کتاب راواړوئ، یو څه نور کتابونه مخ ته پراته وه. داسې مې وویله د ځان سره: هاي کاش چې داسې یو شاګرد را باندې پېښ سي چې د زړه له کومې د نصیحت او د وصیت غوښتنه وکړي او زموږ په زړه باندې هغه خبرې راسي چې د الله رب العزت د رضا سبب وي، او بیا خپل شاګرد ته یا د نصیحت په ډول او یا د وصیت په ډول ووایو. د انسانانو ترمنځ، د شاګرد او د استاد ترمنځ د جار و قربان گزاره علیده خوند کوي. الله دې د زموږ او ستاسو شاګردان چې ملایان کېږي 60 کال دي، نور کلونه سوي دي، را روانو وختونو کې د دغه مرکز څخه فارغه کېږي، الله دې د جار و قربان د ګزارې وس ورکړي. استادانو ټولو ته مې ویلي دي او اوس هم وایم چې په نعمانیه نقشبندیه کې د چلاخي نوم باید ورک سي سره. د کشر چې ژره نه لري د هغه څخه را شروع تر مشره پورې، بیا د مشره څخه تر هغه 15-16 کلن هلکه پورې چې یو څوک یې راولي او زما غېږ ته یې راچي او ما ته وایي چې دا داسې وبول لکه خپل زوی د داخلو په وختو کې، لکه خپل بچی. داسې یو ګزاره ورسره وکړو چې نه دی په کوچنیوالي کې چلاخه وپېژني او نه په لویوالي کې دا غلط تأثر د ده په ذهن کې چې زه خو یې وخت استاذ وهلی یم. لہذا امام او استاذ باید خپلو شاګردانو ته داسې یو توصیه او وصیت وکړي چې په هغې کې شفقت نغښتی وي، رحمت نغښتی وي، اخلاص د ورایه څخه معلومیږي او زړه د خپل شاګرد د غزارېدلو سره خوښ سي او د خپل شاګرد په چیغو و بغارو باندې په ټپ او زخم په وینو تویدلو باندې د سترګو اوښکې راسي. دا مدرسه بیا مدرسه ده، دا خانقاه بیا خانقاه ده، دا درسګاه بیا درسګاه ده، دا تربیتګاه ته نو موږ په واقعي معنا باندې ظاهرا و باطنا تربیتګاه ویلی سو. او که اصلاح د چلاخي په زور وه، اصلاح د توپک په زور وه، اصلاح د غمچینې په زور وه، اصلاح د چلاخي و د زور و د سوک و د لغتې په زور وه، که لغته ایسته کې چپلاخه ایسته کې نو بیا لمونځ څوک نه کوي، نو دا اصلاح نه ده. ضمیرا او انسان د وجدان باید دې ته اماده سي، استاذ یې اماده کې، مشر و مربي اماده کې، کشر باید په خپلو اخلاقو باندې لمانځه ته راولي، په زور باندې نه کېږي. دلې راسي خلک ګیله وکړي وایي زما زوی ستا په مدرسه کې دی خو لمانځه ته نه راکښېني، لمونځ نه کوي. نو یو څه وم ستا، یو څه یې زما. د کور دا تور ته کوه، د ورځې د سبقانو په جریان کې به یې زور ته کوم.
راسه چې د امام غزالی صاحب پر رقم ما استاد وبوله، زه به د امام غزالی صاحب د شاګرد پر رقم ستا بچی د ځان شاګرد وبولم، او شفقت به دو جانبه، اخلاص به دو جانبه، وفا به هر اړخیزه، زما له خوا ستا له خوا، نو نتیجه به دا راوځي چې ستا زوی به اصلاح کیږي. الله به ماته د اصلاح توفیق راکړي. امام غزالی صاحب دوهم وصیت و خپل دغه شاګرد ته کوي. څه ورته وایي؟ نصیحت دی، وصیت دی، د اصلاح خبره ده، د هدایت خبره ده. ورته وایي ایها الولد، ای زوی، استاد که د خپل شاګرد پر لاس باندې پر سر باندې د شفقت لاس ورتیر کوي، شاګرد دا حس کړله چې رښتیا د زما غمخواره دی، بس کنکشن ولین سره یو سایسو آرت رالی، مثبت او منفي سره جمع سوله، اغیز یې وکړله، تاثیر یې وکړي. او که استاد دغه چا چې په پیشن کې راغلی او دغه شاګرد علیحده خیال ساتي، خوار و غریب دغه بیا جلا خیال نه ساتي، هلته آرت سم نه دی، کنکشن سم نه دی، برق سم نه اخلي. خامخا به یو رقم ګروپان چې شاټ سی ولینې بس لګېږي مړ کېږي، د سړي سترګې خرابوي. یا به دغه استاد تربیه د پر شخصیت باندې بد اثر کوي، یا به دغه استاد تربیه د شاګرد پر شخصیت باندې بد تاثیر کوي. ولاړ سي شاګردانو، الله دې ښه علما کړي. موږ دعا کوو، دا نورو ملګرو ته دعا کوو، الله رب العزت چې تاسو څه زده کړي دي، الله دې د عمل وستر نصیب کړي. امام غزالی صاحب فرمای ایها الولد النصیحة سهل، نصیحت خورا اوسا کار دی، اسانه کار دی. دا دې زنده ته ګډ یم، خبرې درته کوم. تا به په خپل عمر کې څو لکه او څونه واره د خپل خولې څخه یو لفظ یوه جمله مکرره ویلي؟ کاشکې چې مو لیدلی سوی، یا مو لیکلی سوی، یا مو ثبتولی سوی، او بیا مو حساب ورته کولی سوی، نو یو سړی به ځان ته حیران سوی وی چې ما د یوه جمله څو لکه واره ویلې ده. لمونځ کوه، لمونځ کوه، لمونځ کوه. څونه نصیحتونو په نصیحتو کې به څونه خبرې موږ کړي. نصیحت سهل اوسا کار دی. اما امام غزالی صاحب خپل شاګرد ته وایي زوی خبره داسې ده، والمشکل قبولها، ګران کار دا دی چې نصیحت څوک قبول کړي. زموږ په ښه تجربه د قدرمنو په ښه ذره شک هم نشته پکې کې شاګرد نصیحت اخلي، نصیحت ورته وکړه، اما چې وروسته کې په زړه کې دا راغله چې استاد د خپلې ګټې لپاره نصیحت راته کړی دی، قبولیت کې ستونزه پیښه شوله. معاینات سم نه راغله، ریزلټ سم نه راغلی، نتیجه سم نه راغله. د وینو ټیسټ او معاینات چې سړی وکړي، که ریزلټ سم راغلی، متخصص ډاکټر دستي ساده دوا ورکوي، ساده ګولۍ ورکوي، وایي ستا ته په دې جوړېږي. او که الټراساونډ والا معاینات سم نه و کړی، الټراساونډ یې نه و کړی، او لابراتوار سمه وینه نه واخیستې او سمه نتیجه یې نه ورکړې، متخصص ډاکټر دستي فیصله کوي ته باید بستر سې، ستا علاج په بسترېدو دی، ستا باید عملیات وسې، ولې خو نتیجه سمه نه ده راغلې. مشکل کار، ګران کار دا دی چې یو څوک نصیحت واخلي، وایخلي، قبول یې کړي چې اوس زما پر سر او ستاسو قبول دی. داسې تاسو یې زما سره ومنئ، انشاءالله تعالی را سره منئ. هم ځینې خطونه حاجي اغا صاحب مبارک لیکلي دي، په خاص وخت کې را استولي، یا یې دغسې سلام را استولي، هغه ورکې ما ټولې ساتلي دي. کله کله چې خپل کاغذان راواخلم د خپلو استادانو خطونه، هغه اخلاص و محبت مې ورسره دونه یې بیا مچ کم پر سترګو یې داسې ونیسم چې الحمدلله چې داسې یو مربي څوک په عمر کې الله رب العزت راکړي او تربیه وکړله چې اوس هم د مرګ وروسته د هغه نوم ژوندی دی. برکات یې سته. او تاسو به وخت په خپلو استادانو پسې داسې ارمان کوئ لکه اوس چې زه کوم چې هاي کاش یو څو شپې ژوندی وای او د خپل ټوله تربیه مو زموږ د مرګه پورې دی ژوندی وای، موږ تللي وای لا دی ژوندی وای، دا زموږ په تربیه کې نقص او تاوان نه وای راغلی، نه دی راغلی. لله الحمد. ځای نشین یې سته، ځای ناست یې سته، قبلېدل یې مشکل دی. امام غزالی صاحب فرمایي خپل شاګرد ته وایي د خلکو خواهشات ډیر دي او خلک د په خپلو خواهشاتو ننوتلي دي، او هغه څه چې خلک ځینې منع کېږي خلکو ته خوښ دي. درواغ خلکو ته خوښ سول، حسد خلکو ته خوښ سول، نمامیت او چغلخوري خلکو ته خوښه سوله. د یو چا خبره بل چا ته زغلي، یوې مدرسې والا د بلې مدرسې والا سره په شر اخته کړي، یو عالم د بل سره په شر اخته کړي، یو محل د بل سره په شر اخته کړي، نو کان جنګ خبرې کوي،
چغلخوري کوي، شیطانت کوي، هیڅ د باک گزاره نه کوي، د پروای گزاره نه کوي، لا اباله، بې باکه، بې پروا، نه ګوري چې دا زما په یوه شیطانت سره دوی کورنۍ آبادې نه سولې بلکې د عمر لپاره په بدۍ اخته سولې. خلکو ته مناهي منع شان خوښ سوي دي او خوښ لا څه کوي په زړو کې چې شل سوي دي په دوی باندې، داسې په زړه کې نما چغلخوري او شیطانت ننوتلی وي. امام غزالي صاحب فرمایي وایي په ځانګړي ډول هغه طالب چې ځان ته رسمي طالب وایي، ځان ته د علم تلاش کوونکی وایي او ځان طالب العلم بولي او ځان ته هغه الفاظ راجح کوي چې الله په قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی او د ځان لپاره افتخار بیا بولي ده چې رښتیا هم رسول ما ته دا ویل دي صلی الله علیه وسلم، زما په حق کې هم دا ویل دي چې طالب جان ستا لپاره ماهیان په اوبو کې دعا کوي د مغفرت، ملایکې دعا کوي د مغفرت. ځان ته خو هغه الفاظ منسوبوي، ځان ته هغه الفاظ، ځان رسمي طالب بولي. خو دوه بد شان په دې طالب کې ستا، یو خپل نفس ته کار کوي، بل د دنیا غلطو مقصدو ته کار کوي. امام غزالي صاحب خپل شاګرد ته وصیت او نصیحت کوي او بیا دغه شاګرد د ځان لپاره یوه خبره انتخابوي، وایي زما علم، زما طالبي د الله رب العزت د ټولو عذابو څخه، د دنیا د ټولو مشکلاتو څخه د نجات ذریعه ده. ځکه نو نفل باره نه کوي طالب، لنګوټه وغورځوي، وریښتان یې داسې چې مه کوه طالب جانه، زه ټولو ته وایم، د تاسو ټولو ته وایم، د لنګوټو پابندي وکړي، د خولۍ پابندي وکړي، د خپلې ژبې اصلاح راولي، د سیرت او صورت اصلاح راولي. دا څونه موږ او تاسو سره شناخته یو. زما اصلا عادت دا نه دی چې په شخص باندې کار ولرم، په هغه کار ولپاره، دا زما عادت نه دی. اما دا زموږ او تاسو ناسته ولاړه لله بالله، په ما کې باید تاثیر راولي، په تا کې راولي، زوم باید متوجه سم، تم متوجه سي. نو طالب دا وایي چې یا هر هغه څوک چې په ګټه پسې وایي زما علم زما د نجات ذریعه ده او فکر یې دی چې عمل به نه ورباندې کوم. امام غزالي صاحب فرمایي اوس شاګرد ته وایي دا عقیده د فلاسفه و ده، هغه کسان چې سطحي پر خبرو روان وي، سربیرن روان وي، هغوی دا وایي چې عمل ته ضرورت نشته، بس ما علم وکړ. الله اکبر کبیره. امام غزالي صاحب خپل شاګرد ته وایي عجبه دا ده، زویه شاګرد ته وایي عجبه دا ده چې علم دې حاصل کړي او بېله عمله دې حاصلوي، ایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث څخه نه بیریږي؟ د الله رب العزت رسول وفرمایله ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، د قیامت په ورځ تر ټولو سخت عذاب چې ورکول کیږي چاته؟ عالم لم ينفعه الله بعلمه، هغه عالم چې الله دته د علم په وجه ګټه ونه رسول. پر منبر بناستې ملا به دروغ وایي، څه ضرورت دی د دې چې پر یو ملا باندې زکات نه کیږي او بیا مقتدیان ته وایي چې ماته زکات راکړي، ورته وایي چې نه را باندې کیږي. څه ضرورت دی چې عالم ارڅ لري او بیا د مقتدیانو څخه ارڅ پټ کړي؟ ښکاره کړه، الله چې کور درکړی دی کور ښکاره کړه، سواري درکړی د سواري ښکاره کړه، ښه لباس درکړی دی ښه لباس ښکاره کړه، الله نعمتونه درکړي ښکاره کړه. تر کومه وخته د مقتدي څخه شان پټوې؟ ولې دا ګزاره کوې؟ ورته ووایه زه غني ملا یم، زه سخي ملا یم، زه داسې ګزاره کوم لکه ته چې په کم لباس کې زه هغسې کوم، لکه ته چې په کم موټر کې زه هغسې کوم، مګر و ما چې د دنیا څخه ځان راګرځولی دی پر تا حق لرم چې ما ته یو شی راکړي. سر یې خلاص کړه، ګزاره پوه یې کړه. د درواغ ګزاره دغه چا لپاره چې د عالم نوم ورباندې پروت نه ښایي، بیا دې پرېږدي، علمي سلسله دې پرېږدي. زما ښه په یاد دي د نن څخه ډېر کلونه مخکې، دقیقه شمېره به مې په یاد نه وي، خو هغه کال چې پر احمد شاه مسعود باندې چاودنه وسوله، موږ په طالبۍ په زمانه کې وو، یو څه جنجال په مدرسه کې پیښ سو، کم کسان چې د ده پلویان وه هغه خوابدي سوله او کم کسان چې پلویان نه وو خوشحاله سوله. د مدرسې مشر راووتی، باره خبره وکړله، زما سره په کیسټ او پیته کې در اوسه هغه بیان ثبت سته، ما ثبت کړي هغه بیان تر اوسه پورې، او دا خبرې په ټینګار کول ول که تاسې ملایان یاست، علما یاست او بیا بېدینه کېږئ نو اوس له علمي سلسله پرېږدئ، بې عمله کېږئ اوس له دیني سلسله پرېږدئ. که تاسې ځانونه علما بولئ او ځانو ته منصوب صوفیان وایست، ځانو ته وایست چې زه صوفي یم او بزرګ یم، دیندار یم، ایماندار یم، او بیا داسې یو کار در څخه کېږي چې ستا په کړنه باندې دین بدنامه کېږي، پرېږده دا سلسله اوس له.
د یو بل استاد وصیت مې ښه په یاد دی او دا به یې راته ویل ورګورئ طالبانو هر وخت چې فارغه سئ که ستا په یوه کردار یا گفتار باندې زه خپل ټولو شاګردانو ته وایم په یوه کردار او گفتار دی دین بدنامه کېدی دا دونه ستر عظیم لوی انقلابي دین ته تاوان رسېدی د علمي سلسله پرېږده بیا د ځان څخه تاجر جوړ کړه د ځان څخه یو کاروباري جوړ کړه خلک خو به په مقتدا او د پیشوا په سترګه نه درته ګوري و یو داسې شان وي چې خلک یې په تا پسې جوړي هغه ته بیا نو بیا پروا مه کوه لکه د اوس ای آی پروګرامونه څو کاله مخکې چا چورت فکر لا نه کاوه چې زما شکل دې د زما په رقم جوړ کړي او زما اواز دې زما په رقم جوړ کړي د بل خبرې دې پر تا او ما تاوان کړي دا چا فکر نه کوي خو دا ټکنالوژي د مخ ته روانه ده حساس به اوسې ویش به اوسې د علم سره به عمل کوي الله به یې داسې خلاصوي نو امام غزالي صاحب خپل شاګرد ته دا وویله ول د الله رب العزت د رسول دغه حدیث څخه نه بیریږي هغه طالب علم حاصلي عمل نور باندې کوي چې د قیامت په ورځ تر ټولو سخت عذاب هغه عالم ته ورکول کېږي چې په خپل علم یې ګټه الله ده ته نه یې رسوي الله دې مو د بې علمۍ څخه وساتي الله دې مو د بې عملۍ څخه وساتي اوس نو راسئ قدرمنو دا تاسو چې هره چهارشنبه یو څه زده کوئ د علامه الوسي رحم الله تعالی په قول باندې تاسو په دغه اندازه عالمان یاست ته هم په دغه اندازه علم کوي جسم محترمه زما مشر محترمه په دغه اندازه به عمل کوي همزول وروره په دغه اندازه عمل وکړه چې څونه دې زده کړل عمل ور باندې وکړه یوازې طالب ته خبره نه ده او بیا ورته فرمایله و زوی بچی طالب جانه شاګرده آیا د امام جنید بغدادي رحم الله تعالی په باره کې دې نه دي اورېدلې د مرګ وروسته یو چا په خوب ولیدی ورته ویل چې مل خبر یا ابو القاسم حالت راته بیان که پیښه څه ده جنید بغدادي رحم الله تعالی ورته فرمایل طاحت العبارات وفنيت الاشارات وما نفعتنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل والټول اشاره ولاړلې هغه حالت چې الله په دنیا کې مشترک کړی وو د بزرګۍ او د ارڅ چې الله رب العزت واخستې حالت او هغه عبارات چې موږ شاګردانو ته ویل چې دا کتاب داسې دی دا لفظ داسې دی د جېش بالا داسې کیږي د خپل سینې څخه مو په خپل خله باندې علم ور انتقالوي د شاګردانو وسینو ته او هغوی مو په کوله هغه شانم ختم سوله خو موږ ته چې ګټه وکړله هغه دوه رکعاتو لمانځه چې د شپې په منځ کې مو کوله تهجد لمونځ ګټه راته وکړله همدغسې سفیان الثوري چې د وخت لوی محدث دی اول ورځ مو شاګردانو ته وویله هغه هم د مرګ وروسته یو چا په خوب ولیدی ول سفیان الثوري څه پیښ راته ووایه دوم داسې یو جمله ورته وویله ول عبارتونه ختم سول اشارې ختمې سولې هغه بیا وایي فقط موږ ته ګټه رکعات رکعناها فی جوف الليل هغه یو څو رکعاتو چې مو کوله د شپې په منځ کې مو کوله هغه ګټه رارسوله تهجد لمونځ تاجر وروره تا ته هم خبره د شپې راپورته کېږي او ته خو ما ته په هغه نیت ګورې چې دا خو زما ملا دی زما طالب دی او زما د کلي و د محل و د ټولنې مقتدا دی ستا خو پر ما سل په سله کې باور دی چې دا به تهجد نه قضا کوي او که ما تهجد نه کوي شاګرد نه کوي طالب نه کوي د دوی پر حسن ځان به الله رب العزت دوی ته نیکي ورکوي خو دا طالب او دغه څوک چې بیا په خپل ځان کې بېدینه دی الله رب العزت به بیا د بېدینۍ په خاطر سزا ورکوي الله دې مو د بېدینۍ څخه وساتي بې عملۍ څخه دې مو الله وساتي دا زما ستا مجلس دغه ګټه ده ځان ته هم خبره کوم تا ته هم خبره کوم درېیم وصیت امام غزالي صاحب نصیحت خپل زوی او بچو شاګرد ته څه کوي دا شاګرد یې بچی دی زوی دی ورته وایي لا تکن من الاعمال مفلسا ګوره دونه نو مه مفلسه کېږه چې هر څه دې کړي دي هغه بېرته د لاسه ورکړي یوه صدقه کوې بیا ریا ورسره یي یوه ښه خبره کوې په ښه خبره باندې د سلو مخ په چپه لاښه وایي شاګردانو ته موږ وایو که دغه منبره پورې الله ورسولاست تر دغه محرابه الله ورسولاست بیا به داسې نصیحت کوي چې په یوه خبره به د سلو شلو زرو مقتدیانو مخ په چپه لاښه نه وایي ځکه نو په عیدګاه کې موږ ډېر کوشش دا کوو چې داسې یو خبره ونه سي دلته چې موږ د اختر د لوی اختر د کوچني اختر لمونځ کوو چې خدای نه کرده یو ډېر کمزوري کس په هره معنا چې دی د وجود په لحاظه د مال په لحاظه په هر معنا چې دی یو هر څوک چې یې چې راڅخه بدی نه سي ولې هغه عمل چې ما ټوله کال کړی دی او دغه ملګري ورورو بس حاجي صاحب او سپین ږیري مې زیر کې هغه عمل خو برباد سو لاړې د خاورې سره خاورې سو الله اکبر کبیره کله کله دلته د مدرسې ته یو څوک زکات راوړي صدقه راوړي نو هغه چا چې راستولي هغه دا نفر ته وایي د مفتي صاحب څخه یو کوچنی کلیپ وکړه یو کوچنی ویډیو وکړه ځینې
دا ستاسې د شاګردانو د دې دیني مرکز په خاطر ورته ودرېږم. عمره څه وې که څه شي وویل، وایي ته دا ووایه چې په دغه ورځ باندې ما ته دومره پیسې د پلانکي څخه په زکات کې تسلیم شوي، هم سمه ده راکړه چې ووایه. ورته ووایم کاشکې چې داسې نه راسره کولی، او کاشکې چې دا باور پر موږ باندې سل په سله کې وای. داسې قدرمنو باوري اوسئ لکه ته چې په خپل بچي باندې مصرف کوې، داسې باوري اوسئ. یوه روپۍ به مو ضایع نه شي انشاءالله تعالی، یوه افغانۍ به مو ضایع نه شي، ټول به ستاسې په دغه مرکز مصرفېږي لکه دا اوس چې تاسې مطمئن یاست. نور ته هم دا خبره وکړئ. او بیا ورته وفرمیل ومن الاحوال خالیا، ګوره په دا علم او عمل باندې تا ته یو قسم حالت پیدا کېږي، د الله سره دې رابطه قوي کېږي او الله رب العزت رحمت تا ته نږدې کېږي. دا یو قسم حالت یو کیفیت چې تا ته پیښیږي، طالب جانه شاګرد د زوی بچیه د دې حالت څخه ځان خالي کوه، ما اذکار وکړه، برکات باید ته حس کې. دا تاسو ټول ته وایي دلته پر اتک باید ستا وجود مطمئن سي، ستا زړګی آرام سي، د دماغ څخه د پریشر او اعصابو قراروالی تا ته حاصل سي، پریشر او فشار لاړ سي، دلته باید مطمئن اوسي. او بیا ورته وایي وتيقن ان العلم المجرد لا ياخذ اليد، یوازې محض علم د انسان قوت نشي ورغښتلی کولای، محض یوازې علم بې له عمله څخه انسان بریا ته نشي رسولی، دا یقین ولره. نو یو دوه درې یا څلور پنځه مثالونه وایي، زه به یې دوه یا درې مثالونه د امام غزالي صاحب درته وایم چې خپل شاګرد ته یې ویل دي. ورته وایي بچی په یو وچه کې غښتلی، جنګیالی، ننګیالی، بریالی، بهادر انسان روان دی، په یو وچه کې روان دی، او لس هندۍ تورې ورسره دي. دا مثال دی ورته وایي. هندۍ تورې د وخته په غذا کې ډېرې مشهورې وې، کلکه وسپنه وه او پخه وسپنه وه، ډېر ښه وارونه پکې دله. ول د دا غښتلي کس سره لس تورې هم ورسره وي او نورې اسلحې هم ورسره وي د ځان د خوندي کېدو لپاره، پر دشمن د حمله کېدو، پر دشمن باندې د حملې کولو لپاره. خو دا تورې او نورې اسلحې په شاکړې پر اوږو یې راخستې، مخامخ په دې وچه کې روان دی، یو زمری ورباندې پېښ شي، یو زمری. د زمري سره مقابله به څه کوي؟ بچی وایي غوږ ونیسه. د زمري سره که دا سړی مقابله کوي، د خپلې ملا او د خپلې شا څخه د خپلې اوږو څخه به اسلحه راخي، توره به راخي، پر زمري به حمله کوي. او که دغسې په شاکړې وه چې هر څومره ننګیالی او جنګیالی زمری خو ته حمله ورباندې کوي. نو ګوره بچی شاګرده، هر څومره چې ته عالم سي، هر څومره چې زورور سي، هر څومره چې ښه ملا سي، که عمل نه یې در سره، د قبر خاورې دې خوري، د قبر شینجان دې خوري، د قبر للمان دې خوري، د قبر هغه اپي ماران دې خوري، د جهنم او د دوزخ لمبې دې سوځي، او د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د حشر په میدان کې تنې تنها پاته، ټول به در څخه رواني. خو که عمل در سره و، داسې مثال یې دی لکه په خپله توره چې پر اسد او پر زمري باندې حمله وکړي، هر څومره چې در باندې رواني. په تېرو کلونو کې به یو مجاهد ناست و، اوس هم دا پیښې په دنیا کې تکراریږي، اوس هم سته یو مجاهد ناست د بسته لښکر مخې اخوا ته اړولی. دا ستاسو سپین ږیرو حضراتو مبارکینو ستاسو نه دي په یاد د روسانو په وختو کې چې موږ ته خپل پلرونه او خاندان قصه کوي، مشران قصه کوي، یو مجاهد به ورته ناست و، یو مجاهد، یو تیرکش به و، په یوه سري کې به یې ورته کتل، د روسانو د ټانګانو د بسته قافلې او قوې مخه به یې ګرځولې وه. عمل ورباندې وکړه چې علم دې غښتلی سي، د تورې څه کار واخه، پر دشمن حمله وکړه. بلا علم علم، بلا عمل علم هېڅ ګټه نه کوي. امام غزالي صاحب یو بل مثال هم ورته وایي، خورا په زړه پورې مثال دی. ورته وایي که یو سړی زر مسلې زده کړي، زر مسلې، او زده یې کړلې عمل یې ورباندې ونه کړي، ګټه درته نه کوي. او بیا ورته وایي که یو سړی تبې کېږي، په خپله معده کې یا د معدې شاوخوا ژړ ولري، وازګه ولري، صفرا د ژړو مرضي ولري، زردي ولري، دا سړی به په شکنجبین باندې علاج کوي، په اوربشو به علاج کوي. شکنجبین او اوربش به سره ګډي، اوبه به یې ګډي، بیا به یې څښي، د دغه سړي ژړ ختمېږي، ژړی ختمېږي، وازګه یې ویلېږي. خو که دغه شکنجبین پاته وه، دغسې په کور کې یو چاته پراته وه، د اوربشې دغسې یو چاته پرتې وې چې استفاده یې نه کړي، ګټ ورته کوي نه ورته کوي، استفاده کوي به. همداسې بچی زوی شاګرده د علم څخه استفاده هغه وخت کېدلی چې عمل ورباندې وکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مثالونه یې ډېر ورته ویلي دي. ځکه نو الله رب العزت فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که د چا خوښه وي چې د الله رب العزت سره زه ملاقات وکړم، ښه عمل دې وکړي.
قرآن کریم کې علم نه دی راغلی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. الله داسې نه دی فرمایلی چې دغه علم حاصل کړي. که د چا د الله د دیدار او د الله د ملاقات سره سروکار وي، زه دې ورسره مخامخ سم، عمل صالح دې وکړي. عمل صالح به کوو انشاءالله. خپل په کاروبار کې به خلاف نه وایي، پرېږده نور خلک خلاف وایي که په خپل کاروبار کې به چم نه کوو. دوه اجناس به غلط نه سره ګڼو. په خپل کاروبار کې به خپل جنس پر عام مظلوم اولس باندې په نرخ نه لوړوو. بربادي خو هغه وخت رالل چې کله خپل لا ته پردي سي او پردي خو ظلم شروع کړي، خپل هم ظلم شروع کړي، هغه وخت بربادي راځي. د بل په جیب کې ناروا ګټه هغه دا ده چې بس د هر چا د جیب څخه چې په هر شکل باندې را جلا کېدلی سوی جلا کېږي. دلته راځي زوم ورسره مخامخ سمه کور ته ځم غرمه مولوي صاحب جمله صاحب د کرایې سره خو به نه در معلوم یا چې معلوم هم دلته دونه ګرانې ورکوي اوبه نه لري، برق نه لري، د ګزارې نه یې، د حیواناتو بیا د بې ماب د ګزارې نه یې، دام په زرهاو وایي که اخلي واخله که نه یو بل ماته ګراک ناست دی. الله رب العزت څخه دې حیا وکړي، د الله رب العزت څخه دې وبېرېږي. دا که په مدرسه کې ناس یو عالم ظلم وکړي هم د الله څخه دې وبېرېږي، که د مدرسې څخه ناس یو عادي سړی ظلم کوي هم د الله څخه دې وبېرېږي. دا څه چې زده کېږي د علماو څخه تاسو اوري. ظالم انسان الله نه خوښوي، متوکل انسان الله خوښوي، سخي انسان الله خوښوي، غیرتمن انسان الله خوښوي. الله اکبر کبیره. څلورم وصیت امام غزالی صاحب و خپل شاګرد او بچی ته دا کوي ما لم تعمل لم تجد الاجر. تر څو چې په خپل علم باندې عمل ونه کې مزدوري او ثواب نه حاصلولی، عمل بر باندې کوي. او بیا ډېر ښه ویل دي. امام غزالی صاحب بر قصه ورته کوي، وایي په بني اسرائیل کې یو سړی تېر سوی دی 80 کاله عبادت وکړي. 80 کاله الله رب العزت باره د خپل بنده او ملایکو ته ښکاره کوي چې زما داسې بنده دی، تاسې ورسئ عبادت یې کړی دی. عبادت ملایکې چې ورغلې دا تا چې 80 کاله عبادت کړی دی، بیا هم د دې عبادت سره سره الله تا ته د خپل عبادت عوض او اجر نه درکوي، د جنت لایق نه. 80 کاله پرله پسې وایي دا صالح بنده ورته وویله، یوه جمله ورته وویله، قیمتي جمله ورته ویل نحن خلقنا للعباده فینبغي لنا ان نعبده. موږ خو جوړ او سخت داسې دی، پیدایش مو د دې لپاره دی د الله عبادت وکړو. مناسبه دا ده چې موږ د الله عبادت وکړو، د اجر طلب زه نه کوم. ملایکې بیرته ولاړلې، یو ملایکه یا ډېرې ملایکې بیرته ولاړلې. الله رب العزت الله ورته وفرمیل څه وایې زما بنده؟ و ربه تو خو په خبرې چې څه یې ویلي دي، خو ستا بنده دا ویل چې موږ کله ورته وویل د 80 کلن عبادت سره سره نه شایسته لپاره چې جنت ته داخل سي. هغه په جواب کې دا راته وویله والاجر مزدوري پرېږده، صرف د دې لپاره چې الله د عبادت لپاره پیدا کړي موږ د الله عبادت کوو، پرېږدو یې نه. نو د خپل عبادت څخه دغه انسان رجوع ونه کړل، مخې وانه لوي. الله رب العزت غیرت په جوش کې رالی او په خپل جلالیت او ربوبیت یې فیصله وکړله. ملایکو ته وویله اشهدو تاسو شاهدانی یا ملائکتی، ازما ملائکه ازما ملائکو تاسو شاهدانی انی قد غفرت له، ما خپل دغه بنده ته ټول ګناهونه معاف کړل. نو تر څو چې عمل د علم سره عمل نه وي، تر څو چې عمل نه وي، عمل دې په علم نه کړي اجر نس کېدلی. سره وتړل سو شان علم به کوې، عمل به ور باندې کوې او اجر به هم حاصلوې. ما درته وویله ستاسې په اندازه علم چې څونه تاسې کړی. او بیا وویله امام غزالی صاحب خپل بچی او شاګرد ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، د ځان سره حساب کو مخکې درځي چې تاسو سره حساب وشي. څه دې کړي دي نن قدرمنه؟ طالب جانه د نعماني نقشبندیه، مخلصه د نعماني نقشبندیه، محبه معاونه مددګاره د نعماني نقشبندیه، نن ورځ څه وکړه؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. مخکې درځي چې الله تا په تل او ترازو کې واچي، د خپل عمل ترازو ځان ته معلوم کا چې ما عمل وکي او ما په خپل علم باندې عمل وکي، دا زما عمل الله ته قبول دی او کیا کریا پکې ګډه و، د خلکو آزار پکې ګډو. سخت د دې مخالف یم، په مزاج کې دا شی خوان نه راکړي چې څوک دې نیکی وکي او پر بل چا دې احسان واچي. په مزاج کې دا نیکی کوه، الله رب العزت ته پرېږده، دریاب ته ورځوه، د الله څخه بیا غواړه. د کونړ سیند د خامخا چا لیدلی، موږ لیدلی دي ډېر سیند د افغانستان ډېر ولایتونه په استثنا د 3 ولایتو، نو ټول ولایتونه مو د افغانستان لیدلي. په ډېرو ځای کې
لیرې ځای لرګي وتړي لیرې ځای او بیا بله اوبو ته په لاس ورکړي. کونړ د اسداباد څخه یو چا لرګي وتړله، باره اوبو ته په لاس ورکړله. زموږ هم غیبي شپه هلته وه، نو بیا سهار راتللو. موږ دا لرګي نه ورکېږي، ولیا نه ورکېږي؟ موږ ته د دې اوبو روخ معلومېږي، هر ځای موږ خلک درولي دي، هر ځای مو خلک درولي. ولاړه یقیني بیا مو هغه ولیدله چې هغه لرګي بېرته واخیستله. همداسې چې د نیک عمل وکړي، علم دې وکړي، عمل دې وکړي، صدقه دې وکړله، بالا سیند تور واچو، بحر تیر واچو، دریاب تیر واچوه، چې سترګې دې چشمانې دې پټې سولې، د رب العالمین څخه بیا عوض وغواړه. مخلوق به څه عوض درکړي؟ زه به ستا څه ثنا ووایم؟ زه به ستا کومه ستاینه وکړم؟ بس پر تندي دې مچولی سم، پر سترګو دې مچولی سم، غېږ در باندې راګرځولی سم، او جار و قربان در سره کولی سم، غوړه مالي در سره کولی سم، او ارګړی چمبلان در سمولی سم، بس زما به دا په وسه رایي. خو که رب العالمین در څخه راضي سو، د هغې یوه فیصله دا ده چې د همیشه لپاره بالا کامیابه یې. ولې که دې زما سره بل پلا چم وکړي، اسان یې کوي ټولې هېرومه. که دې په کال کې یو وار زکات نه کوي، هغه 20 کاله چې دې راکړي وو هغه ټول یې باره هېرېږي. ولې خو زه بنده یم، ضعیف یم. که دې خپل قریب او همسایه ته زکات یو کال ور نه کوي، وایي دا پسې پرېږده 100 کال یې زه هېر کړله. نو ولې دې هېر کړه؟ ولې دې نه راکوې؟ یو چا عذر وغوښتي، میسج یې ماته راواستوئ چې مفتي صاحب محترمه مدرسه مو 100 کال هېره سوله، خدای جو کې ستا خوا نه وي بده سوې، مال تر نورو کلو مې 100 کال ډېرې دعاوې درته وکړلې. په دې خاطر مال شاید چې وسې نه وي، شاید چې وسې ختم سوی وي. ما پر ته بدګمانه سوی نه یم، تر نورو کلو مې ډېرې دعا، حتی شاګردانو ته مې وویله مال پلانکي کومک کوي، شاید مشکل ورته پېښ سوی، زه هم حال نه ورکوم، ولې خو مدرسه د ده ده، دی د مدرسې دی، کومک خامخا کوي. نو څونه دعاوې چې ده ماته کړي دي، الله ښه پوهېږي. خوا به د چا څخه نه بدوو، خوا به نه بدوو، هېڅکله چا څخه خوا مه بدوئ، ورته الله دې خیر درکړي. الله اکبر کبیره. امام حسن رحم الله تعالی لیکي، امام غزالی صاحب ورته وایي خپل شاګرد ته، وایي امام حسن رحم الله تعالی لیکلی دی طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. که یو سړی بې له عمله جنت غواړي، دا د لوی ګناهو څخه یو ګناه ده، لوی بلا نه یادوم، د ګناهو څخه یو ګناه ده. امام حسن صاحب وایي رحم الله تعالی. امام غزالی صاحب په خپل وصیت او نصیحت کې خپل بچی او زوی شاګرد ته وایي که جنت بې له عمله غوښتی نسي کېدلی. څونه جنتونه غواړو، ټکهداران خو د جنت الفردوس یو، جنت کې هم زموږ یې، په دنیا کې هم زما ګټه یې، خو د وخت د امیر اطاعت هم نه کوم، د اسلامي نظام مقابله هم کومه، د علماو سره مې هم نه ده جوړه، د مدرسې څخه مې هم بد راځي، طالب مې هم ښه نه ایسي، سپین ږیری مې هم ښه نه ایسي، مګر جنت الفردوس د الله څخه غواړم. د هغه قرآن به شاهد یې، جنت الفردوس څه کوې، پر هغه لاره دې الله رب العزت نه پرېږدي، پر هغه لاره. د قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي، وایي لیرې دې وي هغه انسانان چې زما وروسته په دین کې نوې طریقې جوړې کړلې. حوض کوثر څه به عبور کوي، خپلو امتیانو ته واخله، یوه ډله به ولاړه سي، نسته. وایي لیرې دي کم کسان، هغه کسان چې زما وروسته په دین کې نوې طریقې ایجاد کړلې، چې زه یو څوک چې د اسلامي نظام مخالف وي، د افغانانو پر عزت نه وي، افغاني کلتور ته په احترام نه ګوري، د افغانانو برم تاریخ ته په احترام نه ګوري، د افغانانو شملي و لنګوټي و ژورو ته او د ملالي و د میوندۍ و د دې انسانانو د دې ښځو و پوړونو ته غذاو ته هېڅ احترام نه لري. هر څه یې ور برباد کړله، هر څه چې په خوله ورلل، هر خبریال چې هر څه وویله، هر تبصره کوونکي چې هره تبصره وکړله پر افغانانو، پر افغاني ولس باندې، پر افغاني تاریخ باندې، او هر څه یې پایماله کړل، د دین ټول اصول یې پایماله کړله. بیا مې رب دغه راکړه، جنت راکړه، خیال است و محال است و جنون، بې له لیونتوبه، بې له بېعقلۍ بل شی نه دی. الله دې موږ معاف کړي. حتی امام غزالی صاحب ورته وایي یو عالم لیکلی دي بچی شاګرده، وایي د عمل تلاش بلا نه پرېږدي، دا له ګناه ده، د عمل تلاش. عمل خو به بیخي په خپل علم نه پرېږدي، هغه ځای چې تلاش وي چې هلته عمل پیدا کېږي، هلته به هم ځې. دا زما او ستا هغه کسانو ته یو خبره ده چې د چهارشنبې په ورځ راځي، دلته د عمل تلاش دی، بیان مه قضا کوئ، ټولو ته وایم، مه پاتې کېږئ، عزم وکړئ، فیصله وکړئ. دا د تیر کال هم تیر شو، د اوس کال د روژې وروسته مو دا د اول دوم بیان دی، دا به هم تیر شي. بیا به وخت داسې پېښ ته به نه سې راتللی، هوس به دي، بیا به داسې پېښ زما څخه به بیان پاته سي، ژبه به مې کار نه کوي، خوله به مې کار نه کوي، وفات به سم، مړ به سم، لاړ به سم، بیا به د ارمان وي.
نو دا ارمان به د ځان سره نه پرېږدو. اخرنۍ خبره درته کوم او بس. او بیا امام غزالی صاحب فرمایي و خپل شاګرد ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الکیس من دان نفسه، هوښیار هغه انسان دی چې خپل ځان یې وپېژندی، وعمل لما بعد الموت، د مرګ وروسته لپاره د مرګ څخه د وروسته ژوند لپاره تیاری وکړله. والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بعقل هغه څوک دی په نفس پسې سو، په خپلو خواهشاتو پسې سو او بیا د الله رب العزت څخه ارزوګانې امیدونه لري چې الله به ما بخشي، الله به زما سره د خیر معامله کوي، الله به د عافیت معامله کوي. الله رب العزت په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ته مو د مجلس قبول ک، خدای پاک رب العالمین نا امید مه جوابوه، ستا د در او د رحمت څخه مو مایوسه کوه. ته قدیر مقتدر ذات یې، رحیم رحمان ذات یې، په خپل فضل او کرم پر موږ مجلس باندې ورحمېږه، زموږ پر کورنۍ ورحمېږه، پر اولادو مو ورحمېږه، پر مړو مو ته ورحمېږه، پر ژوندو مو ته ورحمېږه، او مریضانو ناجوړو کسانو ته مو نارینه او ښځینه او کشرانو مشران د غیب څخه شفا ورکړه. حاضر مجلس کې چې هر څوک هر ډول مریضي لري رب العزت تی ورشک. په کورو کې اولادونه دي، لوڼې دي، زامنان دي، مریضي لري رب العزت د غیب څخه ته شکه. پر هر چا چې پور باندې رب العالمین د غیب څخه ته ادا کړه. دغه مجلس ثوابونه زموږ ټولو مړو ته ورسوه او ټولو شهیدانو ارواح ته ورسوه. خدای پاک دغه مجلس په برکت او روی باندې د افغانستان هر دشمن تباه او برباد کړه. رب العزت د ګاونډیانو، د ظالمانو، د کافرانو، د نصاراو، د یهودو، د مجوسو، د ناحق دینو او د باطلو ادیانو د پیروانو د ظلم او د شر څخه زموږ افغانستان ته وساته. رب العزت د جاسوسۍ لپاره چې هر څوک راځي او د دې ملک د فرد د خاص او د عام جاسوسي کوي او په نیک نیت په بد نیت کوي او د دې لپاره چې شر او شور پوښ کې رب العزت ټولې اسلحې هر څه تور برباد کړ. خدای پاک زموږ سره وس نسته، خو دغه وس ته چې دعا مؤثره ده، دعا تاثیر کوي. رب العالمین زموږ دعاوې د مشرتابه، د امیرانو، د وزیرانو، د خپل عام ولس، د مشرانو، سپین ږیرو، د نارینه او ښځینو په حق کې ته قبول کړه. رب العزت زموږ د دغې مدرسې دغه شاګردان د ورځې راځي، شپې د لیکي. رب العالمین په خپل محبوب بندگانو کې ته ولیکه، ښه علم ورنصیب که. خدای پاک ماته نور هم علم راک. رب العزت دا علم چې مې کړي پر دې باندې عمل توفیق راک. خدای پاک زموږ مرشد حاجي قاسم مبارک ته مغفرت وکړه. چا چې په هره طریقه کې بیعت کړی دی، وظیفه یې خاصه رب العالمین او ټولو ته مغفرت وکړه. خدای پاک سلف و صالحینو پر طریقه باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړه. خدای پاک سږ کال زموږ دغه درسي تعلیمي علمي کال تربیوي کال په خیر و عافیت تر باندې تیر کړه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه.